د طالبانو د پریکړې پر ضد د حکمتیار رسمي دریځ راغی. وایي طالبان یو نسل ورکوي. دا چې نورې څه ویلي جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو له پریکړې سره د حکمتیار مخالفت وایي د هلکانو او نجونو تعلیم هیڅ عقلي او شرعي توپیر نه لري. افغانستان کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز پیل د هیواد لپاره ډېرې زیانمنې او نه جبرانېدونکې دي. ښاغلي حکمتیار دغه غبرګون د جمعې د لمانځه په خطبه کې د خپلو پلویانو په منځ کې څرګند کړ او زیاته کړه چې د طالبانو دغه پریکړه د ځوان نسل او د هیواد د راتلونکي وارثانو ضایع کول بولم. یو نسل ورک کیږي او استعدادونه یې ضایع کیږي. ښاغلی حکمتیار چې اوس په کابل کې دی تر دې مخکې هم د طالبانو پر پریکړو نیوکې کړي دي. نوموړي زیاته کړه د هلکانو او نجونو پر زده کړو کې هیڅ عقلي او شرعي توپیر نشته او که په ټولنه کې امنیتي او اخلاقي ګواښونه موجود وي د دواړو لپاره یو شان دی. ښاغلی حکمتیار د هلکانو او نجونو لپاره خوندي تعلیمي چاپیریال د رامنځته کولو غوښتنه وکړه. بلخو عبدالباقي حقانی وایي افغانستان عصري علومو ته سخته اړتیا لري. د ازموینې ملي ادارې رئیس عبدالباقي حقانی نن په یو ټویټ کې لیکلي که په لوړو زده کړو کې تشه پیدا شوه نظام ته به ډکول اسانه نه وي. هغه زیاته کړه د افغانستان ځوان اسلامي نظام د دیني علومو په څیر عصري علومو ته سخته اړتیا لري. که د عصري علومو په ښوونیز مرکزونو او لوړو زده کړو کې تشه پیدا شوه ډکول به د نظام لپاره اسانه نه وي. اغیزناکه لوري باید پام ولري. عبدالباقي حقانی تر دې مخکې د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وخت او ناوخت به د عصري علومو د محصلانو او استادانو پوهنتون په اړه بېلابېلې څرګندونې کولې.